السلام ورحمة الله وبرکاته. محترم مشایخ، صحت مو ښه دی؟ ژوند په خیر دی؟ دغه خبره چې دا 2 ورځې کېږي تاو بالا کېږي او نشریږي چې کوچنی پیدا سوی دی او بیا یې خبرې کړې دي او بیا یې ویلي دي چې د قرآن کریم په اولو سپارو کې وریښته پیدا کېږي او وریښتان پیدا کېږي، په اوبو کې یې ګډ کړئ، اوبه یې وڅښئ، هر حاجت چې وي الله رب العزت یې در پوره کوي. قدرمنه خبره چې هر څوک کوي او په هر حواله چې کوي زموږ په شریعت کې، بلکې زموږ او ستاسو په شریعت کې، دین محمدي کې، شریعت مطهره کې، حنفي مذهب کې اصل نه لري، هیڅ اصل نه لري او دا خبره بې بنیاد ده. که خبره کېږي باید په یو حواله وسي. دا چا نشر کړل، ولې یې نشر کړل، څه یې هدف و، کوم یې غرض کو، او هغه کوچنی څه سو، کوم روغتون کې وزېږېدی، مور و پلار یې څوک وه، ولې اواز نه سو ثبت، ولې نشر ته نه وسپارل سول، ولې عکس نه رالی، ولې نور څه ونه سول. چې خبره راپیل سوې ده، نشر ته سپارل سوې ده او نشر سوې ده، هر چا چې نشر ته ورکړې ده، نشر کړې ده، دا بې بنیاده خبره ده. او د دې لپاره چې د خلکو تسلي وسي، ما خپله قرآن کریم وکتی، هیڅ شی هم نه و پکښې کې. موږ الحمدلله دا دی قرآن کریمونه په مدرسه کې بیخي ډېر لرو، ډېر مو وکتل، هیڅ نه وه. نو بې بنیاده خبره ده، هیڅ حیثیت نه لري او خلک دې هره خبره نه نشروي، هسې نه چې درواغ راسي او بیا څوک درواغجنان سي. خیر اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.